دفاع دل فتنو شیطان کو مخکس پر امر بالمعروف نهی المنکر امر بالمعروف نهی المنکر امر د خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. امر بالمعروف نهی المنکر. د پکتیا ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوی سید جمال جمالی د یاد ولایت د والی مولوی محر الله حماد، امنیه قومندان مولوی محمد عمر مخلیص او د قومونو قبایلو چارو رئیس مولوی سردار محمد په ملتیا د پکتیا ولایت درې ولسوالیو میرزکی، سید کرم او احمد آباد ولسوالیو ته د خپل رسمي سفر پر مهال د دې ولسوالیو له اماراتي مسؤلینو، قومي مخورو او ځوانانو سره د همغږي او د شته ستونزو د له منځه وړلو په پارناستې ترسره کړي. د خوست ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د اماراتي ادارو له مسؤلینو، ښوونیزو مرکزونو، روغتونونو او ورزشي کلبونو له مسؤلینو سره په بیلابیلو ناستو کې له هغوی وغوښتل چې د امر بالمعروف وزارت له لوري په هره برخه کې ټاکل شوې سپارښتنې په پوره توګه پلي کړي او په یادو ځایونو کې د شته منکراتو مخه ونیسي. دغه راز د پلازمینې کابل شهري ریاست د مختلفو حوزو محتسبینو د وزارت له لوري د ټاکل شوې پالیسۍ پر اساس له 21 واده تالارونو او هوټلونو څخه د خپلو ټاکل شویو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. دغه راز د پکتیکا ولایت د امر بالمعروف ریاست محتسبینو د مرکز کرنې په ګډون د یاد ولایت په 11 ولسوالیو کې له دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو سره اصلاحي ناستې ترسره کړي. دا ناسته چې موخه یې په ټولنه کې د معروفاتو اقامه او د منکراتو مخنیوی و، محتسبینو پر دیني عالمانو او قومي مخورو غږ وکړ چې په ټولنه کې د معروفاتو په اقامه او د منکراتو په مخنیوي کې مرسته وکړي. بلخوا د لوګر ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د جماعتونو له ملا امامانو سره په یو ځای ناسته کې له هغوی وغوښتل چې د منبرونو له لارې د ځوان نسل په فکري رغاونه کار وکړي او په ښوونځیو کې هغوی ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت او فکري درسونو لړۍ شروع کړي څو مو ځوان نسل اسلامي احکامو خبر او په اسلامي مفکوره سمبال وروزل شي.